راځئ چې دا وګورو چې د نیوټن د قانون په مټ باندې مونږه په یو تخته باندې راښویدونکې شی ځمکې ته د هغې رڼا به څنګه کوو، د نیوټن د قانون په مدد سره د هغې حساب کتاب به څنګه کوو. یعنې دا یو تخته ده، تاسو دلته ګورئ، او دا د ځمکې سره یو ګوټ جوړوي. نو که په دې باندې ته یو باکس دلته کېدې، نو کېدای شي په ښکته راوښویږي، کېدای شي د تختې او د باکس په منځ کې زیږوالی دومره وي چې دی راونه ښویږي. نو راځئ چې لا اول وګورو چې دا تخته دومره د بلاک د باکس او دا تخته دومره هوار دي چې هیڅ زیږوالی د زیږوالي زور پکې نشته دی، فرکشن نشته. نو دلته ما یو ماس یا یو باکس اخیستی چې د هغې ماس ام دی او هغه په دغه تخته باندې لاندې راښویږي. دا تخته چې دلته کوم د ځمکې سره ګوټ جوړوي دغه ته به تیټه ووایو، یو ګوټ جوړوي. د 13 ډیګریان هم کېدی شي، 15 هم کېدی شي. نو دغه یو ګوټ جوړوي او دې باکس باندې به مونږه د نیوټن قانونونه به دې ته اپلای کړو یا د هغې په مټ باندې به د دې رڼا وکړو. نو د نیوټن قانون خو دا وایي چې په یو شي باندې چې څومره زور په یو اړخ کې لګېدلی ټول ټال، نو هغه په هغه اړخ کې د دغه شي ماس ځله د دغه شي اکسلریشن برابري. مونږ ویلی دي. اوس بیا دا اکویشن لږ نور هم اسان شي که مونږه دی په 2 برخو باندې وشو یا 3 برخو باندې وشو. یعنی په ایکس اړخ کې یو اړخ والو، هغې ته ایکس ووایو، په هغه اړخ کې ټول زور وګورو، هغه به د ماس ځله اکسلریشن په ایکس اړخ کې برابري، په وای اړخ کې ټول زورونه راواخلو دا جمع کړو، هغه به د ماس ځله اکسلریشن په وای اړخ کې برابري. د دې مطلب دا دی چې اوس موږ خپل ایکس او وای خوښ کړو د دې بلاک دپاره. نو ایکس او وای خو موږ هر څنګه خوښولی شو چې یو بل باندې نیغ په نیغې پرپنډیکولري، خو موږ بیا داسې خوښ کړو چې موږ ته دا کار اسان کړي. نو موږ به دا کوم اړخ کې چې تخته ده دغې ته به ایکس ووایو، یعنې دې اړخ ته به ایکس ووایو او دې ته نیغ په نیغه چې کوم دی پرپنډیکولر هغې ته به وای اړخ ووایو. نو دا زمونږ وای شو او دغه زمونږ ایکس شو. اوس راځئ چې په دې باکس باندې زورونه کم کم لګېدلي دي. نو په دې باکس باندې یو زور موږ ته خامخا پته ده چې دی ځمکې ځان ته راکاږي. نو د ځمکې زور یا ګریویټي زور چې دی هغه د وزن برابر دی. نو په د باندې یو زور دی ځمکې پلو چې هغه د ام جی برابر دی د وزن، او بیا په د باندې موږ دا هم کتلی دي چې په د باندې به دا تخته په بره یو زور لګوي. نو هغه زور چې کوم دی هغه به په وای اړخ کې، یعنی دا تخته په نارمل دا تخته په بره باندې دغه کوي خپل ځان خپل مخ ته پرپنډیکولر، یو نارمل زور دی پې. او دریم زور خدا کېدای شو چې د تختې او د دې باکس د مخونو په منځ کې زیږوالی وي، خو هغه مونږ پکې اوس دې وخت کې نه حسابوو. مونږ وایو چې دا تخته هم ډېره هواره ده او د دې باکس دا مخ هم ډېر هوار دی، زیږوالی پکې بیخي د نش برابر دی، نو هغه به هیر کړو. نو بس دغه 2 زورونه پاتې شو. اوس دغه نارمل ریاکشن چې دی دا کوم ده چې مونږ نارمل فورس وایو، دا خو ډېر مزیدار دی، په وای ډایرکشن کې دی ځکه چې وای دغه تختې ته پرپنډیکولر دی. خو دا ام جی نه په ایکس ډایرکشن کې دی نه په وای ډایرکشن کې. د دې لپاره به موږ داسې وکړو چې د ام جی دا د ځمکې دا زور چې په دې باکس باندې کوم دی د به 2 حصې جوړېږو داسې چې یو یې ښکاره باره په ایکس اړخ کې او یو یې ښکاره باره په وای اړخ کې، ځکه چې موږ دا 2 ایکویشن په کار راوستل غواړو چې په ایکس اړخ کې ټول زورونه څو دي او په وای اړخ کې ټول زورونه څو دي. نو د دې لپاره د جیومټرۍ په حساب کو تاسو ورته وګورئ، دلته دا ګوټ چې کوم جوړ دی دا دې ته موږ تیټه ویلی دی. نو که تاسو ورته د جیومټرۍ په حساب وګورئ نو دا ګوټ هم تیټه دی. د جیومټرۍ حساب کتاب دا دی که د 2 کرښو په منځ کې د 2 نیغو کرښو په منځ کې ګوټ تیټه وي، نو د هغه 2 کرښو باندې چې کوم پرپنډیکولر جوړېږي د هغې په منځ کې هم ګوټ تیټه وي. نو که ستاسو خیال وي نو دا ام جی په دې لاندنۍ کرښه باندې پرپنډیکولر دی په دې کرښه،
او دا وای چې کوم دی دا په دغه تخته باندې پرپینډیکولر دی نو کو تخته او ځمکه تیټا انګل جوړي په خپل منځ کې نو ام جی او دغه وای چې کوم دی دا هم تیټا انګل جوړي په خپل منځ کې نو که دغه انګل تیټا شو د دې مطلب دا شو چې د ګریویټي د زور دوی سی دي یو خدا دا چې په دې اړخ کې یو ایسه ده دا د تیټا سره نږدې اړخ دی نو دغه ام جی د کوساین تیټا ایسه ده یو بل ایسه ده چې هغه د ایکس اړخ کې ده او هغه ام جی ساین تیټا ده صحیح شو یعنی مطلب مې دا دی چې دا ام جی ساین تیټا دا ام جی کوساین تیټا او دا ام جی ساین تیټا دا دوه وکټر چې زه را جمع کړم نیغ په نیغه یو په ایکس اړخ کې د دې نه ام جی زور جوړیږي دا ام جی د دې دوه وکټرو نه جوړ دی ام جی کوساین تیټا او ام جی ساین تیټا سامان نو وکټر یو دلته ما په کچ باندې دی راخلی خو دغه دوه یې د ام جی جوړیږي اوس دې ځای ته چې تاسو راورسئ نو بیا دا ام جی د منځه وباسئ ځکه چې د ام جی موږ دوه یې جوړې کړې چې غلطېږئ پکې نه ام جی هسې نه چې پکې اضافي حساب کوئ ام جی د خپلو ایسو په شکل کې ژوندی دی اوس مونږه د ام جی دا زور چې کوم دی دا په داسې دوه حصو کې تقسیم کو چې یو حصه ښکاره په ایکس اړخ کې ده یو حصه ښکاره په وای اړخ کې ده او مونږ سره ټول زورونه یا په وای اړخ کې دي یا په ایکس اړخ کې دي نو د دې مطلب دا شو چې مونږ دغه دوه ایکویشن په کار راوستی شو نو راځئ چې ایکس د وای اړخ ته لاول وګورو په وای اړخ کې مونږ سره دوه زورونه دي اف ان نارمل فورس د تختې هغه په پازیټیو وای ډایرکشن کې په بره دی او ام جی کوساین تیټا په نیگیټیو وای اړخ کې دی اړخ کې دی او دا خو نیگیټیو وای دی نو موږ سره ماینس ام جی کوساین تیټا او سره دا ما ټول زورونه په وای اړخ کې را جمع کړه او په طریقه مې را جمع کړه کوم چې په پازیټیو وای اړخ کې دی هغې ته مې پازیټیو وی لکه اف ان شو نارمل فورس شو او کوم چې په نیگیټیو وای اړخ کې دي هغه ته مې نیگیټیو ویلې ځکه چې دا ویکټري دي نو دا برابر شو د نیوټن د دې قانون په حساب دا برابر شو د ماس ځله اکسلریشن په وای اړخ کې تاسو ته پته ده چې دی خو په دې تخته باندې ماس خو په دې تخته باندې ښکته راخویږي په دې اړخ کې په دغه اړخ کې خو اکسلریشن نشته کینی بیا به د تختې نه په بره تللی یا په تخته کې ننوتې نو په وای اړخ کې اکسلریشن 0 دی نو ماس ځله 0 نو موږ سره 0 شو نو دا ایکویشن موږ ته دا ښیي په وای اړخ کې چې دا نارمل فورس د تختې ده چې کوم دی دا د ګریویټي یوه حصه یې کنټرول کړې ده کوم ته چې ام جی کوساین تیټا وایي سم شو نو په وای اړخ کې موږ د نیوټن د قانون په مټ سره دا وکتلو چې د ګریویټي یو حصه په ښکته راکاږي په نیگیټیو وای ډایرکشن کې د تختې مخې په بره دیګه کوي په وای ډایرکشن کې او دواړه یو بل سره کینسل کیږي نو د نه تخته کې نه نوځي او نه د تختې نه پاس الوزي دا نیوټن خو دا وایي چې په کوم اړخ کې اکسلریشن نه وي په هغه اړخ کې به د یو څیز ویلاسټي نه بدلیږي نو په وای اړخ کې د ویلاسټي 0 ده او په دې رفتار په دوران کې ټول وخت 0 پاتې شي ښه اوس راځئ چې وګورو ایکس اړخ ته د ایکس اړخ کې صرف یو زور دی که تاسو ورته په غور سره وګورئ په ایکس اړخ کې صرف ام جی ساین تیټا دی نو دا زورونه په ایکس اړخ کې چې موږ راجمع کړو یو زور دی او هغه په پازیټیو ایکس اړخ کې دی نو ام جی ساین تیټا برابر دی د ماس ځله اکسلریشن په ایکس اړخ کې نو په ایکس اړخ کې کېدی شي اکسلریشن یې ځکه چې یو زور دی نو د دې ایکویشن نه موږ ته دا معلومه شوه چې په ایکس اړخ کې دا ماس ته ماس سره کینسل شي په ایکس اړخ کې چې کوم اکسلریشن دی نو هغه دی جی ځله ساین تیټا
اوس به تاسو ته دلته دا رایات کما چې کله یو سیز په فری فال کې دی لکه یو جسم دی هغه ځمکې ته راغورځېږي نو په ده باندې څومره زورونه لګېدي دي د هوا کومه رزسټنس چې کوم دی هغه ترې منځه وباسه په ده باندې صرف یو زور ځمکې پلو لګېدلی دی او هغه ام جي دی نو که موږ دې ته وای اړخ ووایو او دې ته ایکس اړخ ووایو نو په ایکس اړخ کې خو موږ سره زورونه هم نشته دی اکسلریشن هم نشته خبره ختمه ده په وای اړخ کې موږ سره ام جي زور دی ټولټال او دا برابر د ماس ځله اکسلریشن په دې اړخ کې مکې پلو نو اکسلریشن برابر شو نو موږ دا ویلو چې اکسلریشن چې یو څیز په آزاد مټ راغورځېږي ځمکې ته نو د دې اکسلریشن د جی برابري نو دا خو موږ ویلو او دا اکسلریشن برابر دی 9.8 میټره په یو سیکنډ کې طاقت 2 ایکسپریمنټس تجربو کې خلکو کچ کړی دی ګیلیلیو کچ کړی و کولمبس اوس تاسو کو د تختې ته وکتل نو موږ په دې کې اکسلریشن موږ ته ملاو شو جی نشو ملاو جی ساين ثیټا ملاو شو د مثال په توګه دا تخته د 10 درجو ګټ جوړي دلته دا 10 ډیګري نو دغه راخویدونکي شي اکسلریشن با په دې تختې سره چې کوم اکسلریشن دی هغه به 9.8 او بیا د 10 ساين نو دغه نه موږ سره راځي څومره د 10 ساين هغه د نیم برابري نو 9.8 په 2 ویشلې دا به 4.9 میټره په یو سکند کې طاقت 2 په دغه اکسلریشن سره دی بلاندې راخویږي نو یو قسمه دی تختې دغه اکسلریشن چې کومو د ځمکې په لو 9.8 هغې کې کمی راوسته کم اکسلریشن چې دلته تاسو ګورئ 9.8 یو سیس چې پیښې ځمکې ته راغورځېږي نو که دلته پکې منځ کې زه تخته کېدم او ګوټ جوړي نو د ده را اکسلریشن جي پاتې نشي د دې اکسلریشن یو خو ځمکې پلو نه دی اوسه د ده اکسلریشن دی پلو شي او دا شي جي ساين ثیټا دا موږ په اسانه کو دا تخته بیخي هوارئ نو پر روان ویډیو کې به په دې باندې نور هم بحث وکړو او تاسو په دې باندې غور وکړئ کومو څیزونو باندې غور وکړئ یو خو په دې څیز باندې غور وکړئ چې دا ما وویلې چې دلته دا کم ګټ جوړېږي تختې د ځمکې سره جوړوي هغه دلته دا ام جي زور چې کوم دی هغه د دې وای اکسس سره هم جوړوي یعنې دا دوه ګټونه خپلو کې برابري په دې لږ غور وکړئ دا زور چې دی د ام جي زور دا ما په 2 حصو باندې وویشو او داسې حصو باندې داسې 2 حصو باندې مې وویشو چې موږ ته کار اسانوي یعنې یو حصه بیخي په ایکس اړخ کې ده یو حصه بیخي په وای اړخ کې ده یاد لرئ چې د هر زور مونږه هرې 2 حصې غواړو نه کولی شو نو ما دلته هغسې 2 حصې وکړې کومې چې زموږ ته کار اسانوي نو په دې باندې به نور بس بیا